مخکې له دې چې موږ دا مشاعره شروع کړو دلته زموږ یو ملګری ښاغلی هلالي صاحب ناست دی او هغه غواړي چې یو لیکنه وکړي خو که موږ د هلالي صاحب څخه هیله کوو چې دا که لنډیز یا په 15 منټو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي ولې چې موږ نیم ساعت بیا د مشاعرې لپاره لرو چې شاعرانو لپاره هم وخت پاتې شي نو هلالي صاحب څخه هیله کوو چې فقط د هراتو نه دوه درې څلور خبرې موږ ته وکړي او خپله برخه موږ سره واخلي ښاغلی هلالي صاحب ګرانو دوستانو ستړي مه شئ تر هر څه وړاندې د پښتونخوا خیبر یا غونډې جوړې ده او د دغه نامه په اړه کې تاسو دوستانو سره مینه کوم د زړونه د ټولو پښتنو خوږ دي د خوږ زړونو غږ همیشه سره ورته وي څه چې ما غوښتل ویې وایم هغه د غونډې په جریان کې وویل شو زه فکر کوم ضرور به نه وي چې هغه تکرار شي که څه ما ښه ډېره اندازه څه لیکلي خو یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم هغه دا چې یوازې نوم دې قوم ته څه نه ورکوي کې ورکولی څه باندې 260 کاله افغانستان د افغان په نوم جوړ دی مګر همهغه افغان چې وطن یې په نامه جوړ دی په دې 260 کلو کې په خپل وطن کې محکوم پاتې دی محکوم په دې معنا چې تر اوسه د هېواد په پلازمینه کې په خپله ژبه یعنې پښتو ژبه د زده کړې حق نه دی ورکړل شوی همدارنګه دغه محکومیت د لږو پښتنو په برخه هم دی یعنې د پښتونخوا اوسنۍ پښتونخوا خیبر په علاقه کې هم دغه قوم په خپله ژبه د تعلیمه بې برخې نو زه دا وایم چې موږ په خپلې ژړا کې د داسې ورو پیغامونو په خاطر مسکی چې هغه خیبر پښتونخوا دی او زه د دې نظریې سره موافق یم سره د دې چې پښتونخوا د احمدشاه بابا له وخت څخه موږ ته په میراث پاتې دی خو خیبر هم د زړورو پښتنو هغه سیمه ده چې همیشه یې پردي یرغلګر په همدې ځای کې ځپلي دي نو د خیبر څخه د پښتونخوا خاطر کلمې ورزیاتېده د پښتونخوا نوم نور هم ښکلی کوي نور یې هم سینګارې دي په دې خاطر زه پر پښتونخوا باندې د خیبر ښکلی نوم ورزیاتېده په نیت پاس نیسم او دغه نوم دې پښتنو ته مبارک خو له خدایه غواړم چې پښتانه په خپله ژبه د تعلیم حق هم ترلاسه کړي نو هغه وخت کې راشي چې د پښتنو ستونزې هوارې شي ستاسو د پاملرنې مننه تاسو ډېر ستړي یاست نور نه